علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. صوابۍ سره تعلق لرونکی یو مشهور ټیک ټاکر د موټر سایکل په اکسیډنټ کې وفات شو. دوستانو، اکسیډنټ یې چرته وکړو او څنګه یې وکړل؟ دوستانو، په دې ویډیو کې در سره مکمل معلومات شریکو. او دوستانو، د چې کوم ملک وفات شوی دی د هغه پلار سوی د باره کې چې آیا د ولی وفات شو او زما زوی نافرمانه و کنه او زما خبره به منله او کنه. دوستانو، مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکو او د پلار خبرې در سره شریکو چې پلار د خپل زوی باره کې سوی. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وئ، زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي. او دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکی یو ښایسته ښکلی د 20 کالو ځوان د موټر سایکل په اکسیډنټ کې وفات شولو. دوستانو، پلار دا ویل چې زما زوی ډیر زیات بې سره و او زما خبره به یې نه منله. او دوستانو، دا یې ویل چې د ټیک ټاک د وجه زما زوی ډیر زیات خراب شو، ځکه چې د ټیک ټاک کولو او د په وجه باندې د خپل سکول هم پرې شو. چې ما به ورته وی چې ټیک ټاک مه کوه، نو د ما ته ویل چې زه سکول هم نه ویم او هیڅ هم نه کم. او د سره یو موبایل او یو موټر سایکل چې په د باندې موټر سایکل باندې به د ویلینګ کولو او د ځان نه به ټیک ټاک کې سازولي. نو دوستانو، پلار یې ډیر زیات وجړل او خپه شو او ویلي چې زما ډیر ښکلی او نیازمین زوی و، خو زما خپل غلطي وه چې دته ما موټر سایکل ورکړی او موبایل مې ورته اغوستی و چې د په وجه باندې د به ټیک ټاک کې سازولي. او د ټیک ټاک په دوران کې د بل ګاډي سره اکسیډنټ وکړو او په هغې کې دا وفات شو، د دنیا نه لاړو. دوستانو، پلار یقینا چې ډیر زیات خپه او ډیر زیات یې وجړل. دوستانو، که چېرې چینل کې نوي وئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکر.